د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا خبره ثابته ده، هغه دا ویلي دي ان لله 99 اسما 100 الا واحده. وی د الله سبحانه وتعالی یو کم سل نمونه دي، من احصاها دخل الجنه، چا چې دا نمونه شمار کړو نو دی به جنت ته دننه ځي. نو دې حدیث کې یو څو مسلې دا به ذکر کړو. اول دا خبره یاده کړئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله څو نمونه دي؟ یو کم سل. دلته ګورئ معنی دا نه ده چې د الله صرف یو کم سل نمونه دي، نه، د الله نمونه بې شماره دي. د الله د نمونو شمار د الله موږ ته نه دی ښوولی. او هغه مشهوره دعا چې ده، مشهوره دعا، نو په هغې کې دا دي او استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا الله زتانا سوال کوم ستا په هر نوم سره، ستا هر نوم چې په هغې سره سوال کوم، ستا په هغه نوم سره یا الله تانا سوال کوم، تانا غوښتنه کوم کوم چې تا په خپل کتاب کې نازل کړی. او یا الله وی زه تانا سوال کوم په هر هغه نوم سره چې تا خپل یو مخلوق ته ښوولی. او یا الله وی زه تانا سوال کوم په هر هغه نوم سره ستا چې تا په غیبو کې ساتلی دی. په څه کې؟ په غیبو کې. د دې نه څه واضحه شوه چې د الله بعض نومونه داسې دي چې هغه موږ ته نه دي معلوم. نو چې موږ ته نه دي معلوم نو د الله د نومونو شمار دا سل نه دی او نه یو کم سل دی. د الله د شمار، د الله د نومونو شمار دا موږ ته نه دی معلوم چې څو دی، الله ته معلوم دی. نو د حدیث څه معنی ده؟ د حدیث معنی دا ده چې چا یو کم سل نومونه یاد کړو، بس دا معنی نه دی چې یو کم سل نومونه د الله دي، نه، دلته صرف فضیلت بیانېږي د یو کم سل نومونو د یادولو. بیا بله خبره دلته ذکر کړې ده چې واحصاؤها يتضمن، او د دې نومونو شمارل د دې په ضمن کې درې خبرې راځي. د دې نومونو شمارل د دې څه معنی ده؟ نو درې خبرې پکې دننه راځي. اول شمارل د دې الفاظ، یعنی دا نومونه یادول، دا یې معنی ده. شمارولو دا مطلب دی، هسې شمار ته نه دی مراد. کم سړی به جنت ته ځي چې څوک د الله د نومونه یاد کړي. دویم په دې کې دننه دا راځي چې په دې باندې ځان پوهه کړي. صرف یادول هم نه دي، یادول او بیا د الله په نومونو باندې ځان پوه کول، او چې د هغې څه معنی راوځي، چې د هغې اثرات ستا په ژوند کې راښکاره شي. دا مطلب دی. لکه زه به تاسو له مثال درکړم. د الله یو نوم دی السمیع، او یو نوم دی البصیر. السمیع څه معنی ده؟ اورېدونکی. البصیر لیدونکی. نو د دې څه فایده شوه؟ معنی دا شو ګوره داسې چې الله اوري ولا ویني، هغه څه به نه کې او هغه څه به نه وې چې الله یې نه خوښوي، د الله نافرماني ده. ولې لکه ولې ته د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتې؟ ویل ته زموږ د رب یو نوم السمیع دی، البصیر دی، هغه اوري، هغه ویني. یو سړی دی د رزق په مسله کې په الله باندې مکمل اعتماد دی، مضبوط یقین دی چې الله ماله رزق راکوي او زما نصیب دی، زه به اسباب لټوم نو رزق به راکوي الله. ولې دا ته فایده ده کوم ځای راغستې ده؟ وایي زموږ د رب یو نوم دی الرازق او بل نوم دی الرزاق، او معنی د هغې دا د رزق ورکوونکی. یا المقیت، د الله یو نوم څه دی؟ المقیت. او المقیت معنی دا ده مخلوق ته رزق رسوونکی. زما رب رزق رسوي مخلوق ته که نه. اوس دا د دې نوم هغه هسې داسې مثالونه ذکر کوم، د دې نوم هغه معنی چې ده ستا په ژوند باندې څه کوي؟ ستا په ژوند باندې اثر کوي، ستا په ژوند باندې اثر کوي. اوس سړی د الله نه سم امیدونه ساتي
چې الله به ما وبخي او الله به ما رحم وکړي. لکه ولې وایي زما د رب نوم دی الرحمن الرحیم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الكريم الأكرم. او په ټولو کې دنه دا معنی پرتې دي. نو دا معنی چې کله ته واورې د خپل رب دا نومونه یاد کړي او بیا په دې معنی ځان پوه کړي نو د الله نه به دې امید پیدا شي. نو مطلب د دې نومونو شمارل صرف نه دي، اول کار به څه وکړي؟ یاد به کړي، بیا ځان به پې پوهه کړي، او دریم کار به دا وکړي په دې سره به بیا دعاګانې غواړي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله زما په ګناهونو باندې پرده راواچوه، نو د الله یو نوم څه دی؟ الستیر دی که نه؟ او ستیر څه معنی ده؟ پرده اچوونکی. نو کله چې ته د الله نه دعاګانې غواړې، خو دا کار ته هله کولی شي چې دا نومونه ته یاد یې ګورې. او ګوره موږ کې به څومره داسې ملګري یي چې د دې نعمت نه محرومه دي. اوس ته سوال که د الله نه دعا غواړې یا الله په ما پرده راواچوه، نو د الله یو نوم دی الستیر، پرده اچوونکی. او ته داسې ووایې اے ستیر ذاته یا ستیر په ما باندې پرده راواچوه. نو ګوره هغه نوم سره دې د الله نه څه وکړو؟ سوال دې وکړو. یا الله سوچت کې یا کریم اکرمنی، اے عزتمن ذاته ماله مې عزت راکا. یا رحیم ارحمنی، اے مهربانه په ما څه وکړه؟ په ما مهرباني وکړه. اے الغفور ذاته زما ګناهونه وبخه، اے غفار ذاته زما ګناهونه وبخه، اے رؤوف ذاته په ما باندې شفقت وکړه، اے تواب ذاته زما توبه قبوله کړه. او په دې طریقې سره به روانې څومره خون به کوي د دعاګانې، دا دعاګانې به څومره خون کوي. بیا د الله سبحانه وتعالی نومونه راوړي دي او تقریبا 100 نومونه د الله ټول راوړي دي، مکملې 100 نومونه د الله ذکر کړي دي. دا نومونه به موږ یو پیر اسې ووایو، تاسو ته ګورئ چې په ویلو کې راته اسانتیا وي. او بیا درته وایم که څوک ترجمه وضاحت تفسیر دا غواړي نو زموږ هغه درسونو ته دي هغې ته دې رجوع وکړي. الله الرحمن الرحيم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الغني الكريم الأكرم الوهاب الجواد الودود المعطي الواسع المحسن الرازق الرزاق اللطيف الخبير الفتاح العليم البر الحكيم الحكم الشاكر الشكور الجميل المجيد الولي الحميد المولى النصير السميع البصير الشهيد الرقيب الرفيق القريب المجيب المقيت الحسيب المؤمن المنان الطيب الشافي الحفيظ الوكيل الخلاق الخالق البارئ المصور الرب العظيم القاهر القهار المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكبير الحي الحي القيوم الوارث الديان الملك المالك المليك السبوح القدوس السبوح القدوس السلام الحق المبين القوي المتين القادر القدير المقتدر العلي
الأعلى المتعال المقدم المؤخر المسعر القابض الباسط الأول الآخر الظاهر الباطن الوتر السيد الصمد الواحد الأحد الإله. دا طول مکمل سل نمونه ذکر کړي د الله سبحانه وتعالى، او دا طول نمونه دا مسند نمونه دي. الحمدلله دا ثابت نمونه دي، یا قرآن نه ثابت دي او یا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه ثابت دي. نو کوشش کوئ چې دا نمونه یاد کړئ. منګه کم سلسله چې تیره شوه ما ذکر کړه چې ما ذکر کړه هغه چې پای کې موږ د الله د نومونو وضاحت کړی، په هغه درسونو کې ملګرو به موږ سره د نومونه یادول. نو ډېرو ملګرو پکې د الله سبحانه وتعالی سل نومونه یاد کړي وو. نو دا نومونه یادوئ. زه چې په هفته کې دې دوه درې نومونه یادوي که نه په هفته کې، نو ورو ورو به یې مکمل کړي. دا نومونه یاد کړي، په معنو یې ځان پوه کړي، او په دې سره دعاګانې د الله نه غواړئ. بعض کسان راشي جی موږ ته وظیفه وښایه او موږ ته ده وښایه او دغه وښایه. نن سبا دا بدعي وظیفې ډېرې مشهورې شوي چې قرآن او حدیث کې ثابت نه دي او څه ثبوت نه لري. دا اوس کلي وظیفه ده. کم سړی چې دا نومونه یاد کړي، د دې په معنو ځان پوه کړي او په دې سره دعاګانې غواړي، الله به له هر غم ختم کړي، هر مصیبت به الله ختم کړي، دنیا او آخرت به الله د خوشحالو نه ډک کړي. او حدیث کې سری دخل الجنه، او جنت ته به هم ننوځي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي د دې د یادولو. موږ ضرورت هغه عقیدې ته دی، توحید ته سخت ضرورت دی. زموږ د معاشرې، زموږ د ملک، زموږ د قوم هغه عقیدې ته ضرورت لري. عقیده بنیاد دی. زه بار بار دې ملګرو ته یم او ما په درسونو کې دا خبره واضحه کړې ده چې عقیده بنیاد دی. چې عقیده نشته بیا بل نورې څه هم نشته. یو سړي عقیده نه دی زده کړې او قرآن تفسیر وایي، یو سړي عقیده نه دی زده کړې او هغه حدیثونه وایي، عقیده نه دی زده کړې او سیرت بیانوي او سیرت یې زده کوي. بنیاد وایي راشئ زده کول، اول عقیده برابر که، اول منهج برابر که. ستا تګلاره کومه یو ده، ته به کوم لار روان یې، ته د چا بندګي کوې، ولې د هغه بندګي کوې، د چا په طریقه یې کوې. دا بنیادي مسایل دي، دې زده کول پکار دي. نو ځکه ما دا کتاب غوره کړو د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. دا ډېر مختصر کتاب دی، ډېر مختصر کتاب. او زه به یو څو وجې ذکر کړم چې ولې موږ دا کتاب غوره کړو. دې کتاب کې کوم خصوصیات دي، الاصول الثلاثه یا ثلاثه الاصول، ولې دا کتاب ما غوره کړو. اولنۍ وجه دا ده چې دا کتاب مختصر دی. دا کتاب دا مختصر دی، او مختصر خبرې د انسان په ذهن کې ډېرې ښه کیني. مختصر خبرې د انسان په ذهن کې ډېرې ښه کیني. اوږدې مسلې، اوږدې خبرې، اوږد کتاب، غټ کتاب، په دې باندې انسان لږ ذهن کې دا خبرې نه کیني. او ځکه دا یو بنیادي خبره یاده ساتي د ټولو دپاره اهمه مسله ده، خصوصا هغه ملګري چې هغوی علم یې زده کول غواړي. دا غواړي چې موږ علم یې زده کړو، دا غواړي چې موږ دین یې زده کړو. نو هغوی ته موږ دا وایو چې تاسو به مختصر متون شروع کوئ، اول مختصر کتابونه، او ورو ورو به برځي، ورو ورو به برځي. دې ته علما وایي منهجیت التدرج، یعنی ته به تدریجا برځي، ورو ورو به برځي، एकदम انسان بره نشي خطی. او دا د سلف صالحینو زموږ د دین د مشرانو هم دا طریقه وه. ځکه یونس ابن یزید رحمه الله به دا خبره کوله، وی ما ته امام ابن شهاب دا خبره کړې وه چې یا یونس لا تکابر العلم. وی ای یونسه دا علم چې اخلي ورو ورو یې اخله، په طریقه یې اخله، په تدرج سره یې اخله. ځکه ورته خذه مع الایام واللیالي. په یو پیر څوک علم نشي زده کولی، بلکې دې کې به شپې ورځې تیرې، رو 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 ته به علم یې زده کوي. په یو ځای څوک علم نشي اخیستی. او دا به ورته وي دغه شان ډېر ښایسته نصیحت یې ورته کړی دی. وایي فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. څوک چې علم په یو ځای زده کول غواړي، نو په یو ځای ته ټول هېر شي. چې په یو ځای زده کوې، ته چې په یو شپه کې عالم شم او په یو میاشت کې عالم شم او دا غرډ کتابونه مې وویلی، نو په یو ځای باندې دا هر څه هېر شي. خو دی ورته ووایي ولکن الشیء بعد الشیء مع الليالي والایام.
لږ لږ به یې زده کې، لږ لږ به یې زده کې، ورځې او شپې به تېرېږي، ورځې او شپې به تېرېږي، دا شیان به ستا په دې ذهن کې علم کښېني. چې کله مختصر کتاب نه شروع وکړي نو تا هغه بنیادي مسله هغه ستا ذهن کې کښېناسته، اوس په دې له پاسه به نورې مسلې جوړېږي، په دې له پاسه به نورې مسلې جوړېږي، نو هغه علم ستا پوخ شو. چې د علم دې پوخ شو بیا به دنه یېرېږي زر نه. اوس یو سړی ابتدایي طالب علم دی او د دین په لاره کې او د علم په لاره کې اول پر قدم کېښودو چې زه علم یې زده کوم او دین یې زده کوم، او شروع یې د دغه نه وکړه د امام بخاري رحمه الله د کتاب نه، امام مسلم رحمه الله کتاب، او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتابونه یې راغستي دي، او مغني او مجموع او دا غټ کتابونه یې راغستي. څه کوي زه علم کوم؟ نو دې څه وخته پورې وچلېږي، ډېرې مسلې دې په یو ځای وګوري، خو هغه ډېرې مسلې تی بیا په یو ځای یېرې شي، هغه ډېرې مسلې تی بیا په یو ځای یېرې شي. ځکه امام بخاري رحمه الله دا خبره کوله، ویقال الرباني، رباني چاته ویل کېږي؟ عالم رباني چاته ویل کېږي؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هغه عالم رباني عالم دی او پوه عالم دی او هوښیار عالم دی چې د خلکو تربیت په دې طریقه کوي چې اول ورته وړې مسلې ښیي، مختصر مسلې ورته ښیي، وروسته ورته بیا ګټې مسلې ښیي، نو عوام پوه شي، طالبان د دین پوه شي او مسله د هغوی په ذهن کې کینی. دا کومه رساله چې د 3 اصول بنیادي د شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دې دپاره لیکلي دي چې عام مسلمانان په دې باندې پوه شي، نو ځکه یې مختصر لیکلي ده. او دا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د کتابونو یو خاصیت دی، دغه چې څومره کتابونه دي وګوره، دغه اکثر کتابونه مختصري، او موږ دغه سیرت دلته نه بیانو. وجه دا چې دغه سیرت ما په ډېرو ځایونو کې بیان کړی دی. کتاب التوحید شرحه چې موږ کوله هغه موږ ختمه کړې ده الله په توفیق سره. نو په هغه ځای کې ما د شیخ رحمه الله سیرت ته اشاره کړې وه، دغه شان کشف الشبهات او القواعد الاربع، دا کتابونه چې ما شرحه کول الله په توفیق سره، نو هلته ما د هغه سیرت ته اشاره کړې وه چې بیا هغې ته ضرورت نشته. که څوک تفصیلي سیرت د هغه اورېده غواړي نو هغه درسونو ته او هغه شروحاتو ته دې رجوع وکړي. دویمه وجه دا کتاب موږ ولې غوره کړو؟ دویمه وجه یې دا ده چې په دې کې هغه 3 مسلې بنیادي بیان شوي دي چې د هغې په باره کې به د قبر د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي. الاصول الثلاثه وي 3 اهم اصول دي کنه، همدغه 3 مسلې دي چې په قبر کې به تپوس کېږي. نو چې قبر کې د کومو خبرو په باره کې تپوس کېږي د هغې دپاره تیاری پکار دی. هغه کومې خبرې دي هغه موږ ټولو ته معلومې دي، لکه حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه، هغه اوږد حدیث دی. امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام احمد دې ټولو هغه حدیث راوړی او تاسو ته به یاد ومي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي فیأتیه ملکان، نو په هغه پسې 2 ملایک راشي، منکر او نکیر، فیقولان له من ربک، یو تپوس دې دا وکړي چې ستا رب څوک دی، دویم تپوس دې دا کوي ما دینک، دریم تپوس دې دا کوي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، د دې سړي په باره کې څه وایي کوم چې الله تاسو ته درلېږلی و. دا 3 بنیادي مسایل دي، اسلام، دین، پیغمبر او رب دې څوک دی. دې کتاب کې همدغه 3 مسلې بیان شوي دي. دا ډېر اهم کتاب دی. د قبر له غبار سړی ځي، زموږ په ایمان د مرګ به په موږ باندې راځي او قبر له به ځو، او دا 3 تپوسونه زموږ نه کېږي. د الله په باره کې تپوس دی، د پیغمبر په باره کې تپوس دی، او د دین په باره کې تپوس دی، او همدغه 3 مسلې به موږ په دې کتاب کې واضحه کوو. الله څوک دی دا به بیانوو، پیغمبر څوک دی دا به بیانوو، دریم به دا بیانوو چې زموږ دین کوم یو دی، زموږ په دین کې زموږ د دین څه خصوصیات دي، او هغه دین دی چې الله د هغې نه علاوه بل دین نه قبلوي. دا 3 بنیادي مسایل په دې کې بیان شوي دي. نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو. دویمه وجه دا شوه چې په دې کې هغه 3 مسایل دي چې د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي. خاص سبحان الله شیخ رحمه الله دا 3 اصول بیان کړي دي، او دا 3 اصول دومره خاص کړي دي چې د هغې دپاره یو کتاب لیکلی دی. ځان له کتاب دی که مستقل رساله ده، خو دا هغه هسې نه دی کړی دا کار. حدیثونه یې کتلي دي چې په حدیثونو کې هم د دې 3 مسلو ډېر اهتمام راغلی دی، نو ځکه یې دا کتاب لیکلی. لکه زه یو حدیث به ته بیان کړم.
یو حدیث ته امام مسلم رحمه الله راوړی د عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه، هغوی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. هغه سړي د ایمان خون وسکو چې څوک راضي دی په دې باندې چې الله یې ربي او اسلامي دین شي او محمد صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبر شي. وګوره دې حدیث کې هم دغه درې مسلو اهتمام دی، الله یې ربي او محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر شي او اسلامي دین شي. دغه درې مسلې په قبر کې دي او دغه درې مسلو باره کې دا کتاب دی. یو بل حدیث کې هم د راځي د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی او دا په صحیح مسلم کې دی دا حدیث. هغوی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې وه، یا ابا سعید، ای ابو سعید، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وجبت له الجنه. ویا ابو سعید دا خبره یاد ساته، څوک چې په دې راضي چې الله زما رب دی او په دې راضي دی چې اسلام می دین دی او په دې راضي دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی، وجبت له الجنه، دې سړي لپاره جنت واجب دی، سړی به لازم جنت ته ځي. نو ګوره په دې حدیث کې هم دغه درې اصولو ته اشاره شوې ده. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په تاریخ کې راځي د دې کتاب د هغه سره دومره اهمیت او د دې مسلو چې کله هغه دا کتاب ولیکو نو بیا دا کې د دې کتاب نسخې علماو ته ولېږلې په قسمه قسم ښارونو او علاقو کلیو کې، او هغوی ته دا ووایي هره شپه د منځونو نه بعد په جومات کې د عوامو نه به دا مسلې اورئ. بنیادي مسله ده، سبحان الله، هوښیار سړی او دې ته وایي صحیح داعي چې عوامو ته هغه مسلې ور مخامخ کړي چې په هغې باندې د هغوی کامیابي ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا نه چې ته ټوله ورځ سهار نه ماښام پورې مناظرې کوي او چیلنجونه ورکوې او پلاني مسلک والا کته او پلاني مسلک والا بره او زمونږ مذهب دا وي او زمونږ امام دا وي او د هغوی مذهب دا وي او د هغوی امام دا وي او جي مونږ خوب لیدلی او جي د پلاني کرامت راښکاره شو، پلاني دا وکړو، پلاني دغه وکړو، او یا مونږ له ووټ راکړي او مونږ به دا وکړو، مونږ به دغه وکړو. مولیانو دا د دې ټیکه اخیستې، لکه راشي د عوامو ته هغه مسلې بیان کړي چې د هغې د لاسه د عوام کامیاب شي په دنیا کې او په آخرت کې. د شیخ رحمه الله سره غمو چې دا مسلمانان په دې قبر کې کامیاب شي او د دې درې سوالونو جواب ورکړي. د هغې دپاره اهتمام وکړو، دا کتاب یې ولیکو او بیا علماو ته دا ووایي دا مسلې د عوامو ته بیانوي د مانځه نه بعد او بیا یې اورئ هم. بنیادي مسایل دي. دا خو سړی وایي چې اسانه ده، ما ته پته لري زموږ رب څوک دی او پیغمبر څوک دی او دین کوم دی. نه نه، داسې نه چې بس سرسري تا ته معلومه، تفصیل تا ته معلوم وي. داسې خو ټول وایي موږ الله پېژنو چې الله زموږ رب دی، خو الله څوک دی؟ صفات یې ته معلوم دي، نومونه یې ته معلوم دي، د پیغمبر صفات ته معلوم دي، د پیغمبر شان او حقوق واجبات ته معلوم دي، د اسلام حقوق او واجبات ته معلوم دي. داسې خو هغه بریلی هغه قبر ته چې سجده لګوي په هغه دربار او درګاه کې پروت، هغه هم وایي الله زما رب دی، هغه شیعه هم وایي الله زما رب دی، هغه قادیاني هم وایي الله زما رب دی. په دې خو کار نه کېږي چې صرف ته په خوله باندې وایي الله زما رب دی. ته خو پېژنې که نه چې د الله څوک دی، د ده سره څنګه تعلق جوړول پکار دي، په کومه طریقه باندې د عبادت پکار دي. نو دویمه وجه دا شوه. درېیمه وجه دا ده، دا کتاب ما په دې غوره کړو ځکه چې دې کې د توحید مسله بیان شوې ده. بنیادي مسله توحید دی. دا درې وړه مسلې چې راجمع کړي که نه، دا درې کومې بنیادي مسلې دي، نو درې وړه تعلق ساتي راجع کېږي توحید ته، د الله بندګۍ ته. په دې کې د عقیدې مسایل دي، د الولا والبرا، دوستۍ او دشمنۍ مسایل، دا ټول په دې کتاب کې بیان شوي دي، ته اشاره شوې ده. او رب العالمین دا مخلوق پیدا کړی د توحید دپاره دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د دې دپاره چې زما بندګي وکړي. او ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نور مفسرین په صحابه کرامو کې او بیا په سلف صالحینو کې هغوی به دا وي الا لیوحدون، یعنې ما دا بندګان دې دپاره پیدا کړي دي چې دوی زما توحید وپېژني. په دې کتاب کې د توحید مسله بیان شوې ده، ځکه موږ دا کتاب غوره کړو.
او زمونږ الحمدلله میشن د مرګ پورې دی چې څو پورې په دې بدن کې سایي موږ به د الله توحید بیانو او چې څو پورې په بدن کې سایي موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري اواز اوچتو که څوک پې خفه کېږي که څوک خوشحالېږي که څوک یې را سره مني او که څوک یې نه مني که څوک را سره دوستي کوي او که څوک را سره دشمني کوي خو زمونږ بنیادي اصول هغه توحید دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او په دې دوو باندې کامیابي ده کامیابی که غواړي په دنیا کې او که په آخرت کې نو دا دوه مسلې به مضبوطې رانیسي یو د توحید مسله او دویمه د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله خپل پیغمبر ته وایي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ای پیغمبر تپوس وکړه د هغه پیغمبرانو مبارک چې ستا نه مخکې ما رالیږلي دي ما چېرته دا خلکو ته ویلي دي چې زما نه علاوه د بل چا بندګي وکړئ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله يا پیغمبر ستانه مخکې چې ما څومره پیغمبران لیږلي دي نو بنیادي مسله مې ورته دقه بیان کړې دی چې أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نشته د عبادت حقدار الله وی سوای زمانه نو زما بندگی کوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله وی ما هر امت ته پیغمبر لګلې دی د دې بنیادی مسلې دپاره ان اعبدوا الله چې بندګي به یک یوازې د الله کوئ دې کتاب کې توحید بیان شوی او توحید بنیادی مسله ده اولنۍ پوړۍ د اسلام اولنۍ پوړۍ د دعوت هغه توحید دی ځکه ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري رضی الله عنه یمن ته لېږل دواړه د ژوند په آخرنۍ حصه کې په صحیح بخاري کې دا حدیث دي په صحیح مسلم کې مشتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته څه وی انک ستأتي قوما من اهل الكتاب معاذ ته ګوره د اهل کتابو ته به مخامخ کېږي ما ته وایي چې د هغوی سره ګوره علم شتي ځان ورته تیار کړه د هغوی سره شبهې دي د هغوی سره مسلې دي فاذا جئتهم کله چې ته په هغوی پسې ورسېدې فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولنۍ خبره به ورته دا بیانوي اولنۍ مسله دعوت به له دې کلمې طرف ته ورکوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ان يشهدوا ان لا اله الا الله ولا ګوی به دا ورکوي چې نشته عبادت حقدار مګر یو الله وان محمد رسول الله نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنیاد کې خو چې دعوت کې به شروع د کوم ځای نه کې هغه به د عقیدې نه کې هغه به د توحید نه کې دا چې ترې چې سړي ته د مانځه مسایل بیانوي هغه عقیده ګډوډه ده هغه مونځونه قبلېږي نه ته د مانځه مسلې بیانوي د هغه جهاد قبلېږي نه ته جهاد مسلې بیانوي د هغه زکات قبلېږي نه ته زکات مسلې بیانوي د هغه روجي قبلېږي نه ته روجي مسله بیانوي اول ورته عقیده و عقیده موږ له پکار ده که علما دي چې د عقیدې دې مسلو له زور ورکړي که دعات دي که واعظین دي که مقررین دي که مور پلار دي که په سکول کې استادان دي که په یونیورسټیانو کې دي که په مدرسو کې دي که په هر ځای کې دي پکار ده چې موږ د عقیدې مسلې ټول نه مخکې بیانه کړو نو دا درېیمه وجه شوه څلورمه وجه دا کتاب موږ په دې غوره کړو چې په دې کې مسله ده او د هغې سره دلیل دی مسله ده او بیا دلیل مسله دلیل همدغه شان دی د مسلمان چې دی په هغه مسله پسې ګرځي چې د هغې سره څه د هغې سره دلیل او تاسو به زما هغه درسونه اورېدلي کوم کې چې موږ د کتاب التوحید شرحه کړې ده نو د شیخ محمد عبدالوهاب رحمه الله عادت ته دی مسله بیان کړي باب وتړي بیا په هغې باندې دلیل راوړي دلیل د قرآن نه راوړي د حدیثونه د سلف صالحینو د دین د مشرانو اقوال پکې راوړي د کتاب د دې د لاسه ډېر قیمتي دی د خپلې خېټې نه خبرې نه دي کړي چې بس ناست او کتاب یې لیکلی دی چې څه ذهن کې راغلي نه مسله بیان کړې ده بیا دلیل دی مسله ده او دلیل دی نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو ځکه چې هرې مسلې سره دلیل دی او مسلمان په دلیل پسې لیونی ګرځي ځکه خو د دې ډېرو زموږ سره نه لګي که نه او دې د لاسې نه لګي چې تاسو د هرې خبرې سره وي دلیل غواړئ تاسو وایئ په هر ځای کې تپوس کوئ چې دا مسله قرآن او حدیث کې کوم ځای کې ده او په دې څه دلیل دی موږ په دې خفه کېږم دا رباني منهج دی الله د طرفه ښوی شوی دی څنګه الله وایي که نه وایي دې ووایه د اهل کتابو ته پیغمبره
دی یهودو ته او دی نصاراو ته قل هاتو برهانکم ووایه خپل دلیل راښکاره کوي ځه راوړئ خپل دلیل ښکاره کوي خپل دلیل نو دا طریقه خو موږ ته الله ښوولې دی چې دلیل غواړئ او په دلیل پسې ګرځئ نو دا څلور وجې کافي دي د دې څلورو خبرو د لاسه موږ دا کتاب غوره کړو چې د دې کتاب شرحه به کیږي د دې کتاب مشهور نوم یو دی الاصول الثلاثه درې اصول ثلاثة الأصول وتم کیږي او ثلاثة الأصول وأدلتها درې اصول درې بنیادي اصول او د هغې دلایل په درېو نومونو سره دا کتاب ذکر کیږي علما یې ذکر کوي اوس راځو دې کتاب له شیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خپل کتاب شروع کړی دی وی بسم الله الرحمن الرحیم شروع د بسم الله نه کړې ده ولې د بسم الله نه شروع کړې ده تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه چې ګوره په قرآن کې چې هر صورت شروع کیږي نو اوله کې څه راځي بسم الله الرحمن الرحیم سوای د سورة التوبه نه سلیمان علیه السلام چې کوم کتاب لیکلی و نو په هغې کې څه لیکلی و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نو شیخ رحمه الله تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبرانو د طریقې چې هغوی به کله څه لیکل شروع کول نو په اوله کې به بسم الله لیکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه لکه حدیث کې راځي که نه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرقل ته د روم باچا ته خط لیکو نو په اوله کې څه ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم دا کتاب وی زما د طرف نه دی روم باچا ته هرقل ته او شروع د بسم الله نه وکړه نو ځکه شیخ رحمه الله دا کتاب هم خپل د بسم الله نه شروع کړی ها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په لیکلو کې دا و چې اول به بسم الله لیکله او چې خطبه به یې کوله نو حمد او ثنا نه به یې شروع کوله خطبه کې به حمد او ثنا وي لکه حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې شتي وی چې كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې خطبه شروع کوله څنګه د الله حمد او ثنا به یې وي دغشان خطبة الحاجه مشهوره چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده په سنن ابي داود سنن نسائي سنن ترمذي کې شتي ان الحمد لله نحمده ونستعينه د دې لپاره دا خبره بیان کړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه هغه دا ده لیکل به د څه نه شروع کول د بسم الله نه او خطبه او تقریر به د حمد او ثنا نه شروع کو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو ځکه شیخ رحمه الله هم شروع د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکړه بسم الله په نوم د الله د با د استعانت دپاره ده او د تبرک دپاره د برکت دپاره معنی چې ابدأ مستعینا بالله او متبرکا بذکر اسمه سبحانه وتعالى یعنی زه شروع کوم په مرسته د نوم د الله په نوم سره مرسته غواړم یا د الله د نوم دې دپاره ذکر کوم چې برکت پکې راشي او یو حدیث کې دا هم راځي اگر که سند کې څه نه څه کلام شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر هغه کار چې شروع شي او پای کې د الله نوم نه ویلی شوی نو هغه کار نیمګړی دی ځکه دا طریقه یې زده کوي هر کار چې شروع کې نو په اوله کې د چا نومله د الله نومله الله به پکې برکت اچوي هر کار چې شروع کوئ نو په اوله کې د الله نوم اخلئ الله به ستا په دې کار کې بیا برکت اچوي نو دې کې د بسم الله شروع کوم په نوم د الله سره بسم الله دلته علماء او طلاب علم په دې باندې پوهیږي چې جار و مجرور دی او متعلق بمحذوف دی یو خبره دلته ده چې هغه محذوفه ده او هغې تقدیر به داسې جوړو چې بسم الله په نوم د الله سره شروع کومه د دې کتاب یا د تلاوت یا د لوستو هر خبره چې ورسره ته لګې
بسم الله. الله د الله سبحانه وتعالی هغه ناشنا نوم دی چې د دې په باره کې بعضو علماو راجحه خبره دا کړې ده چې د الله اسم اعظم هغه دقه دی الله. او د ډېر وضاحت لپاره موږ د دې مسلې دلته ډېر وضاحت نشو کولی، رجوع کوي زما هغه درسونو ته کوم چې په دې عنوان باندې دي د الله ښایسته نومونه او صفات، هغې کې واورئ د الله دا نوم الله د هغې وضاحت موږ هلته کړی او په دې باندې موږ دلایل بیان کړي دي چې د هغه علماو سره څه دلایل دي کوم چې دا وایي چې دا د الله اسم اعظم دی. الرحمن الرحیم دا دواړه د الله نومونه دي او د دواړو نومونو کې معنی د رحمت پرته ده چې الله سبحانه وتعالی رحیم او مهربانه او شفقت کوونکی ذات دی. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانی والا، الرحیم خاص مهربانی والا. اگر که دې کې نور معنی دنه پرتی دي او بعض علما پکې نور فرقونه بیانوي خو هغه تفصیل د نظم دا مقام د دغه تفصیل نه دی. الرحمن عام مهربانه ځکه یې سوي دي الرحمن علی العرش استوى، رحمان په عرش باندې د پاسه، د عرش خو په ټولو دنیا په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی، نو الله سره هغه رحمان نوم ذکر کو. څنګه چې الله په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی نو دغه شان الله په ټولو مخلوقاتو مهربانه دی. الرحمن دې کې معنی دا پرته ده، ډېر رحمت معنی پکې پرته ده. الرحیم نو بیا الله خاص مهربانه دی په مؤمنانو باندې، په دنیا کې هم او په آخرت کې بیا الله خاص. په دنیا کې د الله رحمت په کافر باندې مشتي، خو په آخرت کې بیا د الله رحمت هغه خاص دی د مؤمنانو لپاره. وکانه بالمؤمنین رحیما، او دی الله په مؤمنانو باندې رحیم. دا به په آخرت کې، آخرت کې بیا د کافرانو لپاره رحمت نشته. بیا د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې خبره باندې وي الله دې په تا باندې رحم وکړي. شیخ رحمه الله وی ځان پوه که په دې مسله باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. اعلم فعل امر دی مشتق دی د علم نه، علم مطلب ځان پوه کول، او د علم په مقابل کې سره راځي جهالت، جهل. جهل په مقابل کې علم دی او د علم په مقابل کې جهل دی. او ځکه د علم ښایسته تعریف بعضو علماو دا کړی دی ادراک الشیء علی ما هو علیه ادراکا جازما، یو شی پیژنده داسې پیژنده څنګه چې دی د علم دی، هغې باندې ځان په ښه طریقې سره پوه کول. او بیا علم په دوه قسمه دا فایده یې ده ساتي، یو ته ویلی کېږي العلم الضروري او یو دی العلم النظري. الضروري او النظري دې دوانو کې فرق څه دی؟ فرق هغه دا دی علم ضروري هغه علم ته ویلی کېږي چې په هغې کې محنت ته ضرورت نشته او ته پې پوه یې، لکه فطري چې کوم علوم دي. مثال پې درکړم تاسو مې پوه شي. اور څه دی؟ اور یخ ته ګرم دی؟ ګرم دی. واوره څه ده؟ یخه. دا علم ضروري دی، یعنی د دې زده کولو ته ضرورت نشته، اسانه ده، هر چا ته معلومیږي. دې ته علم ضروري ویلی کېږي، ته پته ده. اسمان څه دی؟ بره دی. ځمکه کته ده. اسمان رنګ چې دی شین دی. دا علم ضروري دی. علم نظري کوم علم ته ویلی کېږي چې په هغې کې به ته محنت کې نظر او استدلال به پکې استعمالوې. لکه اوس ته مثال کې د مانځه څو فرایض دي، دې دپاره به محنت کې کوشش به کې، دا به معلومې، د کلمې شرایط معلومې، یا د زکات مسلې معلومې، یا د جهاد مسلې معلومې، نو د هغې دپاره به محنت کې، د هغې دپاره به کوشش کې. نو علم په څو قسمه شو؟ په دوه قسمه، علم ضروري، علم نظري. ضروري هغه دی چې هغه فطرت کې هم پروت وي، دا فطري چې کوم علوم دي انسان ته پته ده، د هغې ته کې محنت او کوشش ته ضرورت نه وي. او علم نظري هغه علم دی چې په هغې کې استدلال ته او نظر ته او محنت ته ضرورت وي. نو شیخ وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا رحم وکړي. سبحان الله، دا طریقه شیخ رحمه الله دی د قرآن نه یې زده کړې ده،
دا طریقې د قرآن نه زده کړې. څنګه الله په قرآن کې وایي فاعلم انه لا اله الا الله، ځان پوه که په دې خبره باندې چې نشته عبادت حقدار مګر یو الله. فاعلم الله ملته وایي زده که دا خبره. نو شیخ رحم الله کتاب شروع کوي اعلم، ځان پوه که په دې خبره باندې. رحمک الله، الله دې په تا باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. دا زموږ ټولو دپاره خوشخبري ده چې د یو داسې عالم موږ دا کتاب اوس وایو که نه، نو دې دعا کې موږ هم شامل شو. شیخ رحم الله چې کومه دعا کړې ده او هغه لوی امام تیر شوی دی او زمونږ ګمان دی او زمونږ حسن ظن دی چې الله د هغه دعاګانې هغه به قبولې کړي. نو چې کله ته دا کتاب وایې او دا یې زده کوې ته هم په دې دعا کې رالې، نو الله به د باندې رحم وکړي. نو ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. دې کې یو بله اشاره ده یو اهمې مسلې ته چې استاذ او عالم دا به رحمدلی. ګوره شیخ څومره رحمدلی انسان دی او دا صرف دې کتاب کې نه، د شیخ رحم الله اکثر کتابونه چې ګوري هغه دا وایي طالب علم ته او څوک چې دا کتاب لولي وایي ځان پوه که په دې خبره باندې الله دې په تا رحم وکړي. دلیل دی په دې باندې چې هغه ډېر مشفق انسان او ډېر رحیم انسان او استاذ له پکار دی چې پاکې د رحمت ته صفت او پاکې د شفقت ته صفت. او زموږ په دې ملکونو کې دا قاریان ماریان چې اکثر دا وهل او ګړز ګړوز او په مخه یعنی بس هغوی داسې د بعضو افراد کړی د بعضو تفرید کړی. دا مسله یاد ساتي بنیادي په باب د درس او تدریس کې وهل طالب علم له ورکول او سزا ورکول د جایز دي او د هغې خپل آداب دي او شروط دي. یو ادب پای کې دا دی چې داسې وهل به نه کې چې ماشوم زخمی شي او د هغه بدن ته نقصان ورسي. دویم شرط پکې دا دی چې دا به همیشه ستا طریقه نه وي چې همیشه ته دغه وال ټکول کې. او دریم په دې وهلو کې به ته خپل شخصي انتقام نه اخلي د چا نه چې زه پې زړه یې خو راشه وهم یې ځکه چې د ده پلار سره زما نه لګي او د ده د عقیدې سره د بل مسلک والی ځکه یې زه وایم غربو نه مقصد و په کې ادب ورکولي. وهل شتي جایز دي چې کله ورته ضرورت پېښ شي یو او دویم داسې وهل چې طالب ته نقصان نه رسوي او نه دې درجې ته رسوي چې د هغه زړه تور شي د علم نه. اکثر زمونږ ما په دې قاریانو کې دا بیماري لیدلې زموږ په دې ملکونو کې هغوی بس د دې وهلو ټکولو نه یو دین او مذهب یې جوړ کړی بس دقه د هغوی چوکه ورسره څلېرویشت ګنټې ورسره چوکه په لاس کې او چې معمولي خطا کېږي وهه 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 یا طالب علم داسې سخت کړي چې په هغه باندې بیا وهل د سره اثر نه کوي او یا د دې علم نه یې له منډه وشړي هغه بیا وتښتي وي نه قرآن وایم نه دین وایم نه حدیث وایم. بعضو له منډه دا ویلي چې وهل ټکول د سره شتي نه او بلکل چې دا طالب سره ظلم دی او د سره به وله لاس نه وړي نه شریعت کې ثابت دي سزا ورکول خو چې د هغې خپل آداب او شروط دي. نو استاذ به رحمدلی استاذ به رحمدلی او هر کله چې عالم رحمدلی او استاذ مشفقي نو د ده خبره هغه اثر کوي او د ده په خبره کې برکت وي ځکه چې شاګرد پوهېږي چې د استاذ په ما باندې مین دی زما سره محبت دی. الله خپل پیغمبر ته وایي ګوره الله پیغمبر ته وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیغمبره که چېرته ته سخت زړه والا سړی وې که نه او اخلاق دې سخت وې دا صحابه کرام به ستا د خوا او شا نه تښتېدلی وې. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرمدیله و رحیم او کریم انسان و. نو استاذ له پکار چې هغه مشفق حدیث د معاویه رضی الله عنه مشهور حدیث ته محسوس و پیري بیان کړی هم دې ملګرو ته کله چې هغه مانځه کې هغه اپرنجی وکړو یو کس او الحمدلله وی هغه له جواب ورکړو او صحابه کرام ویرو چې ته مانځه کې ولې جواب ورکړو نو هغه وایي زه ناست وم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه نه بعد راغی او زه سخت یره کې وم چې ګوره ما ته به څه وایي وی راغی په ما یې لاس کېښه وی ما ته وی چې معاویه په دې مانځه کې څوک دا خبرې نه کوي دا بارایي خبرې په مانځه کې دننه نه کوي. نو بیا یې دا ووایي وی په هغه ذات مې د قسم وي د چا په لاس کې چې زما ساده ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاذ وی نه دی لیدلی چېرته داسې په داسې ښایسته طریقې سره هغه پوه وکړو هغه باندې چې راغی
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې په ولاړه میچازې وکړې. صحابه کرام ورپاسېدو، غوسه شو، ته دا دې څه وکړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تزریمو، پرېږدئ، اوس پې دا میچازې مه پرې کوئ، تاسو د نور نقصان ورکوئ. بیا پسې ورغی ورته وي جوماتونه دې دپاره نه دي، جوماتونه کې څوک میچازې کوي. هغه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متاثره شو چې بیا دا دعا وکړه یا الله ما وبخه او محمد صلی الله علیه وسلم وبخه او په دې صحابه کرامو کې یو مه بخه. دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقو د استاد هغه شفقت په هغه باندې اثر وکړو. یو ځوان چې راغی ویل رسول الله زنا کومه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کېنه. اوس که زموږ خوا د راشي څوک راته وایي چې زنا کوم مله اجازت راکړه، موږ به واله ټکولی چې بدتمیزه او بېدینه داسې طریقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کېنو، وي د خپلې خور دپاره غواړي، وي نه، وي د ترور دپاره غواړي، وي نه، وي د مور دپاره غواړي، وي نه، وي د بل دپاره یې څنګه غواړي. نو هغه کس وایي زه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راتلمه نو سخت شوق مې و زینا ته، او چې تلمه نو په دنیا کې که زما یو شی بدي شو نو هغه زینا مې بدي شوه. ښایسته اخلاقو او شفقت او مهرباني هغه دومره متاثره کو. نو استاذ به صحیح، استاذ به نرم زړه والی، استاذ به د شاګردانو سره محبت کې د هغوی حال احوال به تپوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کوم صحابي به یو څو پیرې به یې ونه لیدو په جومات کې، ملګري به یې پسې ولېږل، تاسو راشئ تپوس وکړئ فلانی کوم ځای کې دی. او داسې موږ باندې داسې اوقات تېر شوي دي، په تاسو تېر شوي دي، کله چې موږ سکول کې سبق وایي یا په مدرسو کې یا په یونیورسټیانو کې، نو د هغه استاد سره به زموږ طبیعت ډېر لګېدو چې هغه به مهربانه و، هغه سره به زموږ طبیعت لګېد، د هغه پیریډ ته، د هغه درس ته، د هغه بیان ته به خوشحالېدو. او چې کوم به سخت زړه واله او سزاګانې به یې ډېرې ورکولې او په مخه به یې چغې والې او په مخه به وال ټکول کول، هغه نه به ټول تنګېدو، د هغه نه به چا فایده ډېره نه اخیسته. دا مې هلته فایده ذکر کړه چې شیخ رحمه الله ته وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. یو بله فایده ته ذکر کوم او هغه ده ډېره ناشنا فایده. اول تا ته شیخ څه وي ځان پوه که، بیا دعا وغوښته ستا دپاره د رحمت. نو دوه خبرې یو ځای کړي چې هغه لوی خیر دی، هغه ټول خیر یې را جمع کړو. اولنی خیر څه دی؟ ځکه چې شر همیشه چې راځي هغه د دوو طرفونو نه راځي. انسان ته چې شر رسي د دوو لارو د طرف نه رسي. یوه لار انسان ته چې شر را رسي هغه د جهالت ته را سره رسي، او دویم د ګناهونو د لاسه. نو شیخ ته څه وایي؟ وی اعلم ځان پوه که نو جهالت ختم شو. بیا وی رحمک الله، الله دې په تا رحم وکړي، ګناهونه دې ختم شو. نو چې کله جهالت ختم شو او ګناهونه ختم شو، خو الله ته کامیاب کړي که نه. نو شیخ په دې مختصر جمله کې هغه دواړو مسلو ته څه وکړه؟ اشاره ورته وکړه. په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا بیا هغه خبره به ذکر کوو چې شیخ رحمه الله د دې نه بعد څه وایي، کومه خبره ده چې هغه وایي زده کړه، کومه مسله ده چې هغې ته اشاره کوي او موږ ته دا وایي چې الله دې په تا باندې رحم وکړي. نو دا مبارک درسونه روزانه به انشاءالله په دې ټایم باندې، او موږ به کوشش کوو چې دغه بنیادي مسایل په ښه طریقې سره تاسو ته واضح کړو، په اسانو الفاظو سره واضح کړو. کوشش کوئ، محنت کوئ، دې درسونو ته کښېنئ. الحمدلله الله لارې اسانې کړي دي، انټرنیټ هر سړي سره په جیب کې پروت دی، موبایل دی، دا درس ګوره، لیکه، چې کوم بنیادي مسایل دی هغه لیکئ، خپلو بچو ته یې بیانوئ، ملګرو ته یې بیانوئ، په جوماتونو کې بیانوئ، کوم چې دعات علما دي په درسونو کې بیانوئ. ډېر برکت والا موضوع ده توحید، او ډېر خیر والا درس دی هغه چې هغه تعلق ساتي د عقیدې سره. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې کتاب هغه حق ادا کړو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي کومې خبرې چې موږ اورو په هغې باندې عمل وکړو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې خصوصا زما په والد صاحب باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه قبر رڼا کړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.